السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د انډس نیوز نتورک خبری سرویس سره زیم حبیب الله همدرد د ټولو ناول د سر خبرونه د صوبایي حکومت لخوا د انصاف ایجوکیشن کارت جاری کولو پریکړه کول مټه بازار کې ټرافیکي پیښه رامخې ته کېدل د کوزي درشخیلې سیلاب ځپلي خانتوتي فریادونه د ینګ ټیچرز اسوسییشن او صوبایي حکومت ترمنځ مذاکرات کامیابېدل او د امیر جماعت اسلامی سراج الحق د دورې په اړه د پخوانی امیر مټ تحصیل محمد عالم څرګندونې د علاوه د سره د نورو خبرونو تفصیل لرازو د ویلند شاندمې نه پس ملتیا مو وکړي نننی خبری سرویس لپاره مونږ سره مرسته کړي شیر محمد خان اداره برای صحت تعلیم و تربیت صحت اسپتال شینباغ کوزه درشخیله سوات هیرا گرل سکول اینڈ کالج باغډیری روډ سمبٹ مٹا سوات خیبر الیکٹرانکس محمد خان بازار دکان نمبر 48 مٹا سوات ایچ بی گروپ آف کمپنیز ایچ بی کارپیٹس فرنیچرز اینڈ میٹریس منگورا روڈ تتکے سوات او خیبر الیکٹرک اسٹور محمد خان بازار مٹا سوات او اوس بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د سرکاري کالجونو طالب علمانو ته د انصاف کارت جاری کولو پریکړه کړې چې تر مخه به 2,40,000 طالب علمانو ته ګټه ترلاسه شي یا د څرګندونې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان پیښور کې د محکمه تعلیم د لوړې پای یوې غونډې ته د صدارت دوران کړي او زیاته کړې ده چې تعلیمي پرمختیایي د دوی لومړیتوب دی همدغه وجه ده چې په سرکاري تعلیمي ادارو د ولس باور ورځ تر بله په زیاتېدو دی وزیر اعلی محمود خان زیاته کړي چې دوی تر دې دمه 6 کالجونه اپګریډ کړي او 29 نوي کالجونه یې هم جوړ کړي دي مټه بازار کې یو ټرافیکي پیښه رامخې ته شوې چې پکې 2 موټرو ته سخت زیان رسېدلی ولې ځاني زیان نه دی رامخې ته شوی تفصیلاتو تر مخه مټه بازار کې یو ټرافیکي پیښه هغه وخت رامخې ته شوه کله چې د مټې بازار نه را روان موټر په تیز رفتارۍ کې د سړک په غاړه ولاړ موټر وهلو چې له کبله یې دواړو ګاډو ته سخت زیان رسېدلی د ځایي خلکو په وینا د موټر ډرایور په دې پیښه کې زخمی شوی بلخوا په حادثه کې خراب شوي ولاړ موټر مالک ویلي چې د هغه د 10 لکو روپو ولاړ موټر دغه ډرایور په خپل موټر وهلی چې له وجې هغه ته لوی زیان رامخې ته شوی دی سرعت سټیل سره دا اکسیډنټ وشو اوسه اور دا ګاډی چې کومه فایي وه ډېر ښه روانو خو ګاډي کې سفر خو د هغې د وجې راوشولډې د هغه ګاډی و زخمیان به کې یو ډرایور به کې لږ زخمي دی هغه هسپتال کې دی او نور خیر خیر دی الله پاک خیر کړی دی دی به دومره سپیډ کې را روانو چې دا ګاډی به دغه ځای کې ولاړو د هغه ځای نه دي اس طرح ګزار کړلی اوس ته ووایه وروره ولاړ ګاډی واللی زه اوس نه پوهېږم د کتې نه را روانو او د کتې نه دې ځل اوس پته نه لګي چې داسې نه شکل وه که څه حساب دی په دومره سپیډ کې خو په بازار کې څوک نه شي ملګري دا چې د 10 لکو روپو ګاډی ما اوس بیې ته ودرولې او خرڅوم یې بیې پرې راغلی دی بارګین والا پې کسان ناوستي ومو دی اوس مارشې ته ولاړو ګاډی راته ما مارشه کې ورکوو بس د والې وروره دا نوی ګاډی 2005 ماډل دی کوزه درشخیله کې د سیند په غاړه واقع د خانتوتي کور لا د پریوتو په خطر کې دی چې له وجې د هغه کورنۍ د سختو ستونزو ښکار شوې بلخوا د کور مالک خانتوتي او ځایي خلکو د شتمن ولس او صوبایي حکومت څخه غوښتلي چې د خانتوتي سره مالی مرسته وکړي ولې چې د هغه د ټول ژوند جمع پونجي هم دغه یو کور دی نوموړي زیاته کړي چې د ویلیج کونسل درشخیلې چیرمین اصغر خان او سماجي شخصیت روشن علي خان په کوششونو اکسیویټر لګیا دی او د هغه د کور څخه اوبه اړوي ولې د سیند اوبه دومره سیوا دي چې د هغه یقین نه راځي چې دغه اوبه ټولې په مکمله توګه واوړي او په غریبۍ باندې په دیاړۍ مزدورۍ باندې او دغه مې سره د نور مې داسې ځای شته او نه را سره داسې سرمایه شته خو بس دغې ته ناست وم دا کور رانه نیم د سیند ویوړ او د دې نیم ملګري را سره دي دا بوکلینې موکلینې راوستې دي لګیا دي چې خو دا سیند ډېر زیات دی پته نه لګي چې وا به وړي او که وا به نه وړي او زموږ نور څه سره نشته زموږ دغه سره د واړه واړه بچي مې دي او بس دیاړۍ مزدورۍ ده په دیاړۍ مزدورۍ کې به موږ څه وکړو ځان له خپله د خېټې خرچې نه شو کولی جي
موږ په دې کور کې نه یو چې موږ د دې کور نه وتي یو هغه ته د مولیانو سره یو اول ته د هغوی سره ځان له خپله هغه ګزاره کوو موږ حلال یو الله ته او د دې کلي د خلکو ټولو ته معلوم دی چې موږ ډېر زیات غریبانان یو د ینګ ټیچر اسوسییشن او د صوبایي حکومت نماینده احمد خان ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي او ینګ ټیچر اسوسییشن خپل لاریون ختم کړی دا په داسې حال کې دا چې ینګ ټیچر اسوسییشن وزیر اعلی هاوس مټه کې د صوبې په کچ د 2.65 اډهاک استادانو د پرمننټ کولو په ترڅ کې یو احتجاجي لاریون پیل کړ او زیاته کړه چې د 2013 نه تر دې دمه برتی شوي اډهاک 2.65 استادان دي پرمننټ کړی شي وزیر اعلی هاوس مټه کې سابقه اپوزیشن لیډر او د اپر سوات ټوریزم اتھارټي چیرمن له مذاکرات وروسته ینګ ټیچرز اسوسییشن ته باور ورکړ چې د دوی د پرمننټ کېدلو دغه مطالبه به د اسمبلی په پلور زر تر زره وړاندې کړی شي له دې وروسته ینګ ټیچرز اسوسییشن خپل لاریون ختم کړ او د صوبایي حکومت ترڅنګ د احمد خان شکریه ادا کړه د مرکزی امیر جماعت اسلامي سراج الحق سوات ته راتګ او د سیلاب ځپلو سره لیدل کتل د خوشحالۍ وړ خبره ده یادې څرګندونې د هیرا ګرلز سکول اینډ کالج پرنسپل او د جماعت اسلامي تحصیل مټې پخوانی امیر محمد عالم کړي او زیاته کړې ده چې په دې وخت کې د اولس مکمل باور د جماعت اسلامي په ذیلی تنظیم الخدمت فاونډیشن باندې تر هر چا سیوا ده باید ټول ولس او شتمن خلک د سیلاب ځپلو د بیا ودانۍ په لړ کې د الخدمت فاونډیشن او جماعت اسلامي سره مرسته وکړي دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د جماعت اسلامي مرکزی امیر او د الخدمت فاونډیشن سرپرست سراج الحق د اپر سوات سیلاب ځپلي ولس د پریوتو کورونو دکانونو او فصلیزو سیمو دوره کړي او سیلاب ځپلي ولس ته د هر قسم مرستو باور ورکړي امیر جماعت اسلامي سراج الحق په دې موقع ویلي چې د صوبایي حکومت لخوا اعلان شوی معاوضه ډیره کمه ده نوموړي د صوبایي حکومت څخه غوښتلي چې د مړو شوو کسانو او سیلاب وړي کورونو معاوضه دې سیوا کړی شي سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامي پاکستان پرون د سوات په دوره راغلی او د ټولو سیلاب زدګانو د چا چې کورونه وړي دي چا ډېر زیات نقصانات شوي دي نو د هغې کورونو ته لاړو د هغې خواله لاړو هغې د ډاډګیرنې دپاره تسلۍ دپاره او زه سراج الحق صاحب یو داسې یو لیډر دی په دې وخت کې چې هغه د قوم په درد کې په هر وخت کې ولاړ دی موجود دی د الخدمت فاونډیشن کې او یا به ذات خود خو جماعت اسلامي په میدان کې موجود دی پرون هم سراج صاحب دغه دوره وکړه او د خلکو سره میلاو شو سراج صاحب یو خبره دا وکړه چې حکومت چې کوم امداد خلکو له د کور په مد کې ورکوي مطلب دا چې لکه 5 لک روپۍ یا 2 لک روپۍ یا 2.5 لک روپۍ نو دا اسم نه دي دا خلک په خیرات باندې اخته کول چې د خلکو له دا لک سیز ورکه او بیا ودانه چړګه دا کوي او خیرات په ټولې ځل او مطلب دا چې لکه په چړګه دا اخته کول مطلب دا شو نو سراج صاحب حکومت نه غوښتنه دا وکړه چې یاره کم از کم د کور په مد کې 50 لک روپۍ خامخا د چا چې کور وان شي چې هغه ته میلاو شي چې هغه په خپل کور جوړ کړي شي نو دغه یو اپیل سراج صاحب وکړو او خلکو ته یې دهاني ورکړه چې انشاءالله د الخدمت په صورت کې به ستاسو په خدمت کې بنګه شانه بشانه ولاړ یو او په هر وخت کې تاسو ته موجود یو کارکونان ته هم اپیل وکړو چې د خلکو سره د خلکو په دوک درد کې شامل شي دا تر دې دمه خبرونه د نورو خبرونو اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نیټورک د لوی الله په امان